Assalamu alaikum everyone. I am Stasur or Staswinter Muhammad Amir and welcome again to our channel G Students. Numa manga chikamang previous loops types discuss kilo exam sara you while loop ya manga dagina ba do while loop or for loop discuss kilo saida no pa while do while or for loop banan manga yo program run ko program ba dasi manga run ko chi dagi output manga dasi rashi chi 10 times yani matlab 10 per manga chikam de da show ki په هر یو لوپ مطلب لکه پروګرام که په وایل لوپ دی که په ډو وایل لوپ دی که فار لوپ دی چې په درې وړاندو باندې موږ یو پروګرام ولیکو هغه موږ ته آوټپوټ د درې وړاندو سیم یو آوټپوټ دی چې یار 10 ټایمز موږ دا شو کې چې ویلکم ټو محمد امیر افیشل صحیح ده نو راځو اول دا چې کوم دی دا میسج چې کوم دی دا موږ شو کوو 10 ټایمز په اولنې زموږ کوم لوپ وایل لوپ صحیح ده په وایل لوپ اولنه دا کار وکړو صحیح ده نو سمپل ما چې کوم دی انکلود مطلب هیډر فایل پری پروسیسر ډایرکټریز به مې هیډر فایل اډ کو او سمپل چې کوم دی یوزینګ نیم سپیس اس ټی ډی صحیح ده سمپل دا قصې مونږ وکړي تدینه بعد زه بیا سمپل چې کوم دی دا خو لکه مطلب هغه داسې قصې چې څنګه مونږ الحمد وایو په چې دینه بغیر زمونږ قصه نه دا خو به تاسو مکمل یادي اوس راځو وایل لوپ ته وایل لوپ کې ګوره که تاسو ته یاد شي مونږ وایل لوپ په لیکچر کې ډېر زیات ډیټیل باندې پروګرام هم په غیرن کې مونږ دا ډیسکس کړو چې وایل لوپ کې مونږ یو کنډیشن لګو د سوپر زم سره کنډیشن ټرو اوله کنډیشن وایل لوپ چې کوم کنډیشن چې په وایل لوپ کې موږ پټ وکړو کنډیشن ټرو نو داغه لوپ باډي به زموږ ایگزیکیوټ کیږي اگین د سوپر زموږ سره هغه کنډیشن ټرو نو سمپل ځکه کوم ما دلته یو انټیجر ام یو ویریبل واغستو صحیح سمپل ما یو ویریبل واغستو او دا می دته می اساین کړو ته ویریبل انیشیالایزیشن دي ته وایي چې کله مونږه ویریبل ولیکو په هغه ټیم کې هغه ته سویل اساین کو د ویریبل ډیکلیئر کول په وخت هغه ته موږ سویل اساین کو دي ته وایي ویریبل انیشیالایزیشن صحیح ده سمپل دا شو بیا سمپل اوس وایل لوپ سٹارټو ما سمپل وایل کیورډ ولیکو او بیا چې کوم دی وایل لوپینګ کې اوس دنه څه کومه کنډیشن په لګوم وایل لوپ ته کنډیشن دا لګوم چې دا a variable دا a is less or equal to 10 مطلب 10 times زموږ ته نشي شو شي کنه نو دا a variable که چرته د هغه پورې ته دا لوپینګ کوا د سو پورې دا a چې کوم variable تعالی ما درکو چې دا سو پورې د 10 برابر شوی نه یا 10 کله 10 نه کم نو هم زما کنډیشن ټرو دی کله 10 برابر شو هم زما کنډیشن ټرو دی خو که چرته 10 نه سیوا شو نو بیا زما کنډیشن فالس کیږي صحیح ده سمپل او دلته بیا ما د لوپ باډي سٹارټ کړل ته سمپل ما ته چې ما ته میسج بیا تاسو آوټ کوئ چې سوپر زموږ سره دا دغه ټرو چې ویلکم ټو محمد امیر افیشل صحیح ده سمپل از دیٹ افیشل چې ته سمپل ماته دا میسج څه کوه دا ماته آوټپوټ ماته راکوه صحیح ده سمپل دلته زه اینډ اف لاین لګوم چې مطلب یو پر لوپینګ وشي دا میسج موږ ته څه شي چې نیکسټ ټایم بیا لوپینګ کیږي چې دا نیکسټ لاین ته راشي صحیح ده مطلب دا سی لاین بای لاین نشي کېږي دا اینډ لاین ته ونه لګي دلته بیا زموږ سره په یو بل سره ډایرکټ اټیچ راځي صحیح ده خو اوس داسې کار کوم چې دلوي شه دلته زه سم چې یاره دا کار وکړو د دې نه بعد بیا زموږ سره انکریمنټیشن وکړه مطلب دلته ایم او ته ونه ساين کړی دی نو په فرست لوپینګ کې تر 1 کو په سیکنډ لوپینګ کې دلته بیا ته دا 2 کا د اس پلس پلس وکړه صحیح ده مطلب چې څنګه دا لوپینګ سٹارټ شي هلته کنډیشن کټرو اندازم سره اول لوم چې موږ ته میسج شو کې نیکسټ بیا دا کارو کې دویم کار بدای دا موږ سره انکریمنټیشن وکړو دا به 2 شي نو چې نیکسټ ټایم بیا بدلته از هم سره 2 اساین شي نو بیا وګورئ چې 2 از لیس ان ایکوال ټو 10 دا به د شي بیا جی اپ ټو 10 پورې چې کله به د 11 شي نو ګورئ چې 11 از لیس ار لیس دان 10 نو R 11 is equal to 10 no so دلته زموږ سره کنډیشن فالس شو 10 ټایمز نه بعد دا زموږ سره پروګرام چې کوم دی هغه اینډ شي صحیح ده سمپل دا ما په وایل لوپ باندې نیم باندې سیو کو صحیح ده اوس راځو ګورو چې آوټپوټ سم تر راکې تاسو کته شي دا زموږ سره 1 2 and تاسو ځان حساب کې دا زموږ سره 10 ټایمز دیم ته دا میسج شو کو چې ویلکم ټو محمد امیر افیشل صحیح ده دا کارو شو دینه بعد سمپل دا میسج چې کوم ماډل ته لګولې دا سمپل دا کاپی کوم چې دا یا ټول لاین کاپی کوم چې موږ سره بار بار موږ لیکل ضرورت نه او لنه قصه موږ دا وکړه اوکې شو وس دا کار کومه چې دا پروګرام دلته کومه کمنټ څه کومه دا کومه ملټیپل لاین کمنټ لګومه ملټیپل لاین کمنټس باندې هم موږ کلاس اغسته چې څنګه موږ ملټیپل لاینز کمنټ لګولې شو سمپل دا قصه چې کوم یوزینګ نیم سپیس او دا قصه دا سمپل د بار نه کاپی کومه وس موږ بل پروګرام لیکو په ډو وایل لوپ ګور په وایل لوپ باندې موږ ولیکو وس موږ لیکو په ډو وایل لوپ باندې صحیح ده ها دا کار کو بچي د لويشه دا میسج هم سمپل د دینه دا کافی کما کنټرول سی ها اوس ګوره مونږه پروګرام خپل لیکو
په ډو وایل لوپ کې تاسو نو ویل چې ګوره مونږ اول زمونږ سره د وایل لوپ مثال تاسو بدل کړی دی یو خیال سره ډو وایل لوپ یو قمقل سره دی دا اول کار کې رسته په سوچ مطلب دا لري چې دا کنډیشن تاسو فالس او کټروي خو ډو وایل لوپ زموږ سره 1 ټایمز چې کوم دی د لوپ باډي هغه ایگزیکیوټ کوي نو سمپل ما دا یو کار وکړو چې یاره دلته می سمپل قصه ولیکله چې انکلود آی سټریم او بیا چې کوم دی یوزینګ نیم سیسټم مین او دا قصې مو لیکلي هلته مې یو ویریبل ای هغه اخیستلی هغې ته مې ون اساین کړی دی صحیح ده اوس زه داسې کار کوم چې ویالم یو ډو کیورډ دا ګوره دا الریډي موږ دا ډسکس کړي دي د ډو وای لوپ مین باډي زموږ سره هغه اوس دا ده په دې کې زه سمپل دا باډي لیکم او دې نه بعد زه وایم چې یار دا ای ته ماله انکریمنټ کا صحیح ده ای زموږ سره څه زموږ سره انکریمنټیشن وکړه بای ون او د دې نه بعد دلته بیا زه وایل لیکم او وایل کې بلته زه څه کوم یو کنډیشن پوټ کوم او کنډیشن به زه سمپل دا کنډیشن پوټ کوم چې ما دا دلته پوټ کړی دی صحیح ده سمپل دا زه کنټرول سی کوم دلته ورته کنټرول وی کوم سمپل همدا کنډیشن دی ګوره په ډو وایل لوپ کې موږ ویل چې یاره ګوره دا زموږ سره ډو او وایل دا دوه کنډیشن دي په دې کنډیشن کې که ستا سره ستا دا کوم کنډیشن که اوس کلته ټرو که فالس ان 1 ټایم خو به دا مې خامخا شو کېږي خامخا به دا بیا سیکنډ ټایم به دا ګوري چې آیا زمونږ کنډیشن بیا به لکه مطلب اول خو دا میسج شو شي کمپایل وشو بیا چې وایل ته راشي د کنډیشن چیک شي کنډیشن ټرو دی نو بیا به دا ډو باډي ته راشي د لوپ زموږ مین باډي زموږ سره صحیح ده نو سمپل زه اوس دا پروګرام رن کوم بسم الله الرحمن الرحیم او دلته یو داسې مسله ده چې لاندې دلته آی تھنک سو چې مونږ کرلی بریسز نه واچول نو دغه ایرر به بیا راکولی صحیح ده اوس چیک کوو نو ګوره سمپل په ډو وایل لوپ هم زموږ سره 10 ټایمز موږ دا میسج شو کو چې ویلکم ټو محمد امیر افیشل صحیح ده دا قصه وشوه اوس موږ راځو پار لوپ ته په پار لوپ باندې هم سمپل دا هر څه چې کوم دی کوو صحیح ده اوس دا ملټیپل لاین میسج درځي چې کنټرول ایکس کوم او دلته په دې اینډ کې ورته کنټرول وی کوم صحیح ده دا بره چې کوم ټو پروګرام شو دا زموږ سره داسې شو چې زموږ سره کمنټ شو صحیح ده ښه اوس داسې کار کوو چې سمپل دا قصې بیا زر دې ځنه کاپي کوم اوکے کنټرول سی and نیچه مال ته کنټرول وی کوم اوس موږ دا میسج هم زه سمپل کاپي کوم صحیح بیا بار بار لیکل ګرانی اوکے کنټرول سی دا زموږ سره کرلی بریسز اوکے اوس پار لوپ کې موږ څنګه چل کوو سمپل زه یو دغه میسج هم چې ماته شو شي دلته یو پار کیورډ لیکم پار او بیا موږ پار باډي سټارټ او کولونی کلاس کې موږ پار لوپ ویلو اوس پار لوپ کې څنګه کار کوم پار لوپ کې اول نه زموږ انیشلایزیشن دی زه سمپل یو ویریبل ډیکلیئر کوم ا په نوم صحیح او دې ته وی 1 اساین کوم دې زموږ سره انیشلایزیشن وشو بیا ما سیمی کولن ولګو دا غینه بعد به اوس موږ کنډیشن پټ کوو دویم سټیج زموږ سره کنډیشن هم سمپل دغه کنډیشن دی کوم چې ما دلته دا کنډیشن لګولې دا د کاپی کوم کاپی مطلب چې بار بار لیکل ضرورت راته نشته به ډایرکټ کاپی بیا سیمی کولن دا غینه بعد موږ څه کوو دا موږ اوس انکریمنټیشن دی کې ډیکریمنټیشن موږ انکریمنټیشن کوو بای 1 صحیح ده اوس چې کوم دی داسې کار کوم چې دلته د لوپ باډي سټارټ هم د پار لوپ باډي پای کې زه سمپل هغه میسج چې کومه سوري یار دا میسج به زه کافي کوم او دا بلته وته فیسټ کو صحیح د لوپ باډي کې ماته مطلب دا میسج ته 10 ټایمز د څو ورشي دا وان زموږ سره 10 ته نه رسېدل تر میسج مونږ ته اگین لوپینګ کوو دا میسج مونږ ته پرینټ کوه شو کوه او دا غینه بعد به زموږ سره سمپل هم دا قصه را اوکې نوټس پکې نشته اوکې سمپل بسم الله الرحمن الرحیم لیټس چیک تاسو کته شي په پار لوپ باندې هم موږ د میسج 10 ټایم شو کو نو دا زموږ سره وو چې څنګه how we can do this all اوکې دا هر څه اوس برته کوم خاوزل ته برځي قصه دا 10 چې کوم دی 1 دا مسوسي په نوول دلې او درې دا زموږ سره 9 شو کنه تقریبا 10 کروڑ شو نو دا اوس کوم انداز سره 10 کروڑ ټایم 10 کروڑ ټایم به زموږ سره دا لوپینګ سٹارټ 10 کروڑ ټایم چې سپر نیو پوره شوی دا ویلکم ټو محمد امیر افیشل ویلکم ټو محمد امیر افیشل دا به دا قصې بار بار دا لوپینګ کی چې سپر زموږ سره 10 کروڑ ټایم چې کوم دی ستا دا میسج شو شوی نه دا غوړ دا پروګرام سٹارټي نو آی ډونټ نو چې دا به کله اینډ کیږي خو ډیر زیات لوفي خو ډیر زیات شو اوکې بس دا کټ کوم دا زموږ سره ونه پروګرام او سمپل دا زره دي نه دا هر څه داسې ملټیپل لاین کمنټس ته درې کوم اوکې بارنه هم درې کوم تاسو ته پته ولګي چې یاره دا پروګرامینګ موږ په څه طریقه سره وکړو دا هم مادري اوکې نو دې په زموږ سره یو پروګرام شو تاسو دا وینئ صحیح ده د دې نه بعد دا زموږ سره د ډو وایل والا شو اوکې او د دې نه بعد زموږ سره چې کوم دی دا شو زموږ سره
د فار لوپ. صحیح ده. نو دا زموږ سره و نننی کلاس. امید لرم چې تاسو لیکچر ډېر زیات خوښ شوی. ټایم راکولو جهان مننه او سلام اجازه د الله په امان. سم ایشو سم مسئله دا تاسو ټرای کړئ. بل د سیمسیز په شو کوم بل څه طریقه تاسو په مایند کې صحیح بل څه میسیج په سانت فرند کې 1 लाख ټایم پی فرند کې 10 ټایم 20 ټایم 100 ټایم هغه تاسو خپل مرزي تاسو کنډیشن لګوي غو ټایم به تاسو سره فرند کیږي. څه هم مسئله کولای شي د ټایم راکولو اگین یو جهان